په کابل کې د پخوانیو چارواکو په غونډه کې د حامد کرزي د لور شتون د خلکو پام څنګه ځان ته اړولی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. عبدالله له حامد کرزي سره د خپلې ناستې انځورونه خپاره کړي. په دې غونډه کې چې د حامد کرزي د کوچنۍ لور درخانۍ شتون چې د نارینه‌و او پخوانیو مشرانو د غونډې په سر کې ناسته ده، د وګړو او خواله رسنیو کارنو پام ځان ته اړولی دی. د ښځو پر وړاندې د اسلامي امارت د بندیزونو له امله د خواله رسنیو ځینو کارنو دغه کړنه سمبولیکه او اعتراضي بللې ده. عبدالله د دوو انځورونو په خپرولو سره لیکلي چې د خالي یاشنبې پر ماسپښین د لړم پر 5مه یې د هیواد له پخواني ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو مشرانو سره لیدلي دي. دا غونډه د حامد کرزي په دفتر کې ترسره شوې ده. ښاغلي عبدالله د دې غونډې د موضوعګانو او په دې غونډه کې د حامد کرزي د لور د شتون په اړه څه نه دي لیکلي. ښاغلي عبدالله د دې غونډې 2 انځورونه خپاره کړي دي. لومړی انځور په دفتر کې د ناستې دی چې پر حامد کرزي او عبدالله سربیره حامد کرزي ته یو شمېر نږدې کسان هم پکې لیدل کیږي. په دې غونډه کې د ښاغلي کرزي او عبدالله ترمنځ د حامد کرزي لور ناسته ده. په دویم انځور کې چې د کرزي د دفتر په انګړ کې اخیستل شوی درخانۍ د پخوانیو مشرانو په منځ کې ولاړه ده چې ټیکری پر اوږو پروت دی. عبدالله او حامد کرزي هغه مهمې سیاسي څیرې دي چې د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال په کابل کې پاتې شوې. دوی وخت ناوخته سره ګوري. له ټولنې او زده کړو څخه د نجونو لرې کولو له امله د ټولنیزو رسنیو ډیری کارنو له پخوانیو مشرانو سره په ناسته کې د دې نجلۍ شتون ته غبرګون ښودلی. د خواله رسنیو کارن لیکي چې په ټولنه کې د نجونو او ښځو د زده کړو منع کولو او د اسلامي امارت لخوا د هغوی د غږ سطر ګڼلو ته په کتو د دې نجلۍ شتون یو سمبولیک او اعتراضي کړن بلل کېدای شي. که څه هم حامد کرزي وخت ناوخته د ښځو له فعالانو سره لیده کاته کوي او له اسلامي امارت څخه یې په کلکه غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. باخبرو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې درخانۍ د حامد کرزي لور ده چې په کابل کې د افغان ترک په لوړ ښوونځي کې زده کړې کوي. هغه د ښوونځي په 2م ټولګي کې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.